السلام علیکم فرندز ویلکم بیک ټو مای یوټیوب چینل خراغلاست تر ته وایم د انګلیسي زده کړې چینل ته څرنګه چې مخکې موږ ګرامر او مثالونه ویلي دي او ورسره تعریفونه هم کړي همدغه شان نن موږ هم په دې ویډیو کې یو موضوع ذکر کوو کوم چې د کن ده کن داسې موضوع چې هغه اکثریت کاریږي موږ په دې ویډیو کې وایو چې کن کوم ځای کې کاریږي کوم ځای کې مثبت جملې یا منفي جملې او سوالیه سره رقم جوړیږي او کوم ځایونو کې کن استعمالیدلی شي ټول وړاندې به تعریف وکړو او تعریف نه وړاندې به بیا مثالونه وایو منفي مثبت او سوالیه هم can is an auxiliary verb can is an auxiliary verb can چې د یو auxiliary verb دی auxiliary ویل کېږي کومک کوونکی یا مدد کوونکی غړي ته یعنی دا ډیر ځایونو کې کومک کوي جمله کې یو جمله را جوړه کی او verb ویل کېږي فعل ته فعل یعنی action یو usage یعنی یو استعمال داسې دی د لاندې تعریف سره to show ability or possibility to show یعنی ښکاره کی ability ویل کېږي قابلیت ته or possibility یا امکان possible ویل کېږي امکان possibility یعنی امکانات ته او که پښتو معنا ته وګورو موږ له راښایي قابلیت یا قوت او یا امکان قابلیت معنا دا ده چې زه یو شی کولی شم یا یې نشم کولی قابلیت دې ته وایي قوت یعنې دا طاقت دی چې ما کې دا قوت د طاقت شته دا قابلیت راکې شته چې زه دا کار کولی شم او که نه او امکان هم همدغه شی دی امکان یعنی دا کار کېدی شي او که نه صحیح شو اوس راځو دغې ته مثالونو ته structure یا ولویو چې structure یې څه رقم دی ګورئ د زیړ دغې کې خانه کې وګورئ I we you they he she it او یا یو نوم د علي علي چې پکې ذکر شوی دی چې دې کې ته هر یو راواخلي پلس can به ورسره استعمال کې پلس verb به ورسره استعمال کې verb دلته څه دی دلته speak دی speak وی ویلو ته speak چې ته وی ویلو ته ویل کېږي هر هغه عمل چې موږ کوو هغې ته verb ویل کېږي صحیح شو نو دلته موږ speak هم یو عمل دی نو دلته څه ویل کېږي verb او بیا نوره جمله باقی مانده صحیح شو نو راځئ چې مثال وګورو لومړی مثال د دې زیړ خط نه مې یو دانه راواغستو وي بیا پلس can بیا پلس speak English نو دا پوره جمله څنګه شوله we can speak English معنی څه شو موږ په انګلیسي خبرې کولی شو we can speak English موږ په انګلیسي خبرې کولی شو دلته موږ ته قابلیت راوښودو چې موږ په انګلیسي خبرې کولی شو دویم she can speak English she plus can plus speak English نو دا وګورئ د زیړ دغې نه چې تاسو کم یو مره اخلئ او دې سره جمع کوئ او بیا can سره جمع کوئ بیا سره speak English دا صرف مثال کې مې دا دغه کار کو speak English نور مثالونه مشته هغه به موږ هم وایو نو دویم کې وګورئ she can speak English هغه په انګلیسي خبرې کولی شي یا هغه انګلیسي ویلی شي صحیح شو we can speak English موږ په انګلیسي خبرې کولی شو she can speak English هغه په انګلیسي خبرې کولی شي دې نه موږ ته دا معلومات وشو چې تاسو هر یو راواخلئ دې ته pronoun وایي صحیح شو ضمیر ورته ویل کېږي pronouns دا I we you they او she he she او it دا یو سنګلر نوم پکې نه راځي خو دا نور ټول pronouns کې راځي صحیح شو نو دې نه چې تاسو هر یو راوالئ او ځان نه پکې جمله جوړه کړئ او تاسو کولی شئ چې ایزي جمله پکې جوړه کړئ اوس راځئ نور مثالونو ته ښه دوستانو اوس دلته وګورئ structure ټول هماغسې دی صرف د verb اضافه مې پکې کړی دی verb یعنې فعل هر هغه عمل چې موږ کوو هغې ته verb ویل کېږي زه که خبرې کوم که زه ګرځېږم که زه موټر چلوم که زه هر څه کوم دې ته څه وایي دې ته verb ویل کېږي نو د زیړ خط کې زیړ باکس کې وګورئ دې کې ټول دا چې کوم ضمیرونه دي یا pronouns چې ورته وایي دا شو پلس can پلس verb یعنې عمل او پلس rest of the sentence یعنې باقي مانده جمله لومړی مثال ته وګورئ تاسو I can drive a car زه موټر چلولی شم I can drive a car زه موټر چلولی شم نو دا drive دلته څه شو دا شو verb I مې پکې استعمال کو can مې پکې استعمال کو او verb drive دا څه شو دا verb شو او دا a car چې دا باقي مانده جمله rest of the sentence باقي مانده جمله شو دویم he can speak English هغه انګلیسي ویلی شي یا هغه په انګلیسي خبرې کولی شي صحیح شو نو دلته موږ څه وکړو I can drive a car لومړي مثال کې ماته دا can دا پروف کړه دا راته قابلیت یې وښودو چې زه موټر چلولی شم او د دویمه کې he can speak English can موږ ته دا راوښودلو چې دا هغه یعنې دا چې هر څوک دی هغه کولی شي په انګلیش باندې خبرې وکړي یعنې مقصد دا دی چې can موږ ته ability یا موږ ته قوت وښودو چې موږ په انګلیسي خبرې کوو چې موټر چلولی شو بل مثال she can cook
she can cook هغه پخلی کولی شي هغه پخلی کولی شي نو دلته د دې جلې قابلیت موږ ته هم راوښودلو چې د څه کې د پخلی کولی شي یعنی هغه کې دا قابلیت قوت شته کن موږ ته راوښودو last one اخري you can ride a bike you can ride a bike ته موټر سایکل چلولی شي ته موټر سایکل چلولی شي راید اصل کې د اسب چلول یا د موټر سایکل چلول ته راید ویل کیږي صحیح شو او ډرایو چې د موټر او د شنو چلول ته ویل کیږي نو دلته موږ ته ورب مو خودل شو چې د راید او کوک او سپیک او ډرایو دا ټول ورب شو یعنی عملونه شول او کین موږ ته هم راو خودل چې څوک کم عمل کولی شي چا کې کم یو قابلیت دی چې هغه کار وکړي structure هماغه څه دی خو pronoun یا ضمیر چې موږ ورته هغه به چینج کیږي صحیح شو یا noun لکه د زیړ خط کې چې کوم موږ نه دي جوړ کړی هغه کې به جمله جوړو لومړی Ali can teach Ali can teach Ali درس ورکولی شي Ali can teach Ali درس ورکولی شي Ali کې قابلیت شته چې هغه درس ورکړي We can play football We can play football مونږ فوتبال کولی شو We can play football مونږ فوتبال کولی شو یعنی دا قابلیت شته چې مونږ فوتبال وکړو کن مونږ ته راوښودلو play چې دی ورب دی They can run fast They can run fast دوی تیزه منډه وهلی شي They can run fast دوی تیزه منډه وهلی شي It can swim It can swim It can swim دا لامبو وهلی شي دلته چې د مې دی اوس نو مې د پاره موږ دا استعمالو موږ ته هغه یا هغه نشو استعمالو یا فلان کې بستان کې نوم خورته نشو اغسته کړ نو دې موږ اټ استعمالو به جان شي د پاره یا د سیزناور شین د پاره هغه د پاره موږ اټ کارو اټ کین سویم د لامبو وهلی شي نو دا وو د کین سره مثبت جملې جوړول تیر جملې موږ ساده یا ورته ویل شو مثبت موږ جوړ کړل صحیح شو اوس چې د منګه د کین دویم استعمال چې دا کوم ځای کې استعمالیږي هغه موږ وایو We use can to make requests We use can to make requests We use منګه استعمالو can یعنی can استعمالو to make چې جوړی کی requests درخواست requests ویل کیږي درخواست یعنی لنډه معنی ده من can د غوښتنې یا درخواست لپاره هم کارو غوښتنې یا درخواست لپاره هم کارو هغه څنګه راځي چې مثالونه کې وایو مثال can you come here can you come here آیا دلته راتلی شي can you come here ګوره سوالیه نشان پکې موږ هم ورکړلو نو دا څه شو دا ورته وی چې دلته لږ راشه موږ اکثره خلکو دی کنه لږ دی خواره شه دا څه شو یو ریکوست شو لکه پښتو کې چې موږ وایو سوال یو سوال کول شول چارته هغه سوال نه یو درخواست غونډه کول شو دلته لږ راشه موږ ورته وایو دویمه جمله can you open the window کولای شي کړکۍ خلاصه کړي موږ پښتو کې څنګه وایو دا کړکۍ خو لږ خلاصه کا یا دا بالکني خو لږ خلاصه کا صحیح شو نو څه شو دا یو ریکوست شو درخواست شو چاته کېته په مؤدبانه طریقې منته هغه ته یو دغه ورکې یو درخواست ورته چې دا کار خو لږ راته کوي یا دې څه وکړه صحیح شو بل can you do me a favor آیا په ما یو احسان کولی شي یا یو کار خو زما وکړه موږ وکړو یو زما یو کار خو کړی شو درخواست یو ریکوست کول شول چاته زما خو یو کار وکړه دا اماغه مطلب دی can you do me a favor یعنی په ما یو احسان کولی شي اخیری can you tell me where is the bank آیا ما ته ویلی شي where is the bank بانک چیرته دی یا بانک چیرته دی دیګه موږ چې وکړو دیګه موږ درخواست کوم موږ یو ریکوست کو چانه یو پښتنه امتنه کول یا مثال درخواست کول صحیح شو دا یوزج شو دی بل یعنی د درخواست لپاره کارول شو چې ته چانه یو درخواست یو سوال ورنکې تیر یوز د کین چې کوم دویم هغه د څه چې موږ ریکوست یعنی درخواست موږ جوړولو اوس دای دریم استعمال څنګه دی موږ څه د لپاره استعمالو نو سره وایو we use can to take or give permission
we use can to take or give permission. معنی we use can من can استعمالو to take چې واخلي or give permission یا ورکی اجازت. یعنی معنی څنګه د پښتو کې من can د اجازت اخستلو یا اجازت ورکول لپاره هم کارو. د اجازت اخستلو او د اجازت ورکول لپاره هم کارو. لکه څنګه زه اجازه چا اخلم او یا چاته د څه لپاره اجازت ورکوم. راځي مثال کې به اوس ګورو. Can I go outside? Can I go outside? آیا زه باندې تللی شم؟ آیا زه باندې تللی شم؟ دلته اوس موږ د اجازت اخلو تینه یو چا نه دی. اوس لکه مثال صنف کې ته یې کلاس کې ته یې او د ټیچر ته وایي چې can I go outside؟ یا زه بار وتی شم سر؟ صحیح شو؟ صحیح شو؟ اجازت پرمیشن ته اخلي دلته. آیا زه باندې تللی شم؟ Can I go outside؟ دویم Can we sit here؟ Can we sit here؟ آیا موږ دلته کېناستی شو؟ Can we sit here؟ آیا موږ دلته کېناستی شو؟ پارک ته لاړ شي یو بنچ باندې کس ناست او تاسو دوه نفر نو ته ورشئ can we sit here؟ آیا موږ دلته کېناستی شو؟ یعنی که چېرې دا بنچ وزګاري څه شو پرمیشن اخلي اجازت اخلي نو can موږ دلته هم استعمالو. دریم Can I open the window؟ Can I open the window؟ آیا زه کړکۍ خلاصوی شم؟ آیا زه کړکۍ خلاصوی شم؟ کوټه کې ته اوس د چا ځای کې ورغلی د چا ځای ته روم ته ورغلی کوټې ته ورغلی ته ورته چې کړکۍ خلاصه کړم یعنې د هغې روم دی نو خامخا ته به ترې اجازت اخلي. Can I open the window؟ آیا زه کړکۍ خلاصوی شم؟ روشندان ته خلاصوی شم؟ بل مثال Can I talk to you؟ Can I talk to you؟ آیا زه تا سره خبرې کوی شم؟ Can I talk to you؟ آیا زه تا سره خبرې کوی شم؟ ته د یو کس نه اجازت پرمیشن اخلي چې تا سره لږې خبرې وکړم موږ خلکو ته کنه تا سره لږې خبرې وکړم. لاست مثال Can I say something؟ Can I say something؟ آیا زه څه ویلی شم؟ Can I say something؟ آیا زه څه ویلی شم؟ نو د اجازت اخلي د ویل نه مخکې ورته وایي چې زه یو خبره کوم. نو دا ټول څه شو دا موږ د یو څه شي اجازت اخلو د څه شي په مدد باندې د څه شي په کومک باندې د can کومک سره د can help موږ سره کوي چې موږ یو دغه وکړو پوښتنه وکړو. تعریف خو موږ لنډ وکړو چې اجازت اخیستلو دریم یوز د اجازت اخیستل یا اجازت ورکول لپاره موږ can استعمالو. نو موږ اجازت اخیستل ولا مثالونه وویل اوس اجازت ورکول ولا مثالونه سره رقمي. مثال You can go now. You can go now. ته اوس تلی شي ته اوس تلی شي یو کس تا سره ناست یو کار دې ورته ختم کړو یا د هغې کار ختم شي ورته چې You can go now ته ورته شی کې پرمیشن اجازت ورته ورکړي چې بس ته تلی شي اوس ته لاړ شه. صحیح شو؟ دویم مثال Ali can use my pen. Ali can use my pen. Ali زما قلم کارولی شي. Ali can use my pen. Ali زما قلم کارولی شي. مطلب دا چې هغه قلم نه لري او زه ورته اجازت ورکړم چې ته اوس زما قلم کارولی شي یعنې زما قلم کار کوي یا زما پن بال پن چې ورته وایو هغه استعمال کوه وایي کاروه. څه شو پرمیشن اجازت ته ورکوي اوس دلته. بل They can stay here. They can stay here. دوی دلته پاتې کېدی شي. They can stay here. دوی دلته پاتې کېدی شي ستا کور ته څوک راشي او خپل روم کې اوس څوک ایساری وته They can stay here دوی کولی شي دلته ایسار شي یا زما روم کې پاتې شي. څه شو پرمیشن اجازت ورکول شول. بل مثال You can wear my clothes. You can wear my clothes. ته زما جامې اغوستلی شي. ته اجازت ورکوې هغې ته دا وایې چې زما کالي واغونده زما لباس واغونده یا کپړې ګنده شوي نو ته ورته وایې چې You can wear my clothes. ته کولی شي زما کپړې یا جامې واغوندي. څه شو اجازت پرمیشن ورکوې دلته ته. Last one You can ask question. You can ask question. ته پوښتنه کولی شي. صنف کې ولاړ یې او استاد درس ورکوي. درس چې کله ختم کړي هغه به تاسو ته وایي که څوک پوښتنه کوي نو پوښتنه دې وکړي یا څوک پوښتنه لري سوال لري نو هغه کولی شي سوال وکړي. نو څه شی تاسو ته اجازت درکوي تاسو ته پرمیشن درکوي چې تاسو زما نه پوښتنه وکړئ. دا و د اجازت ورکولو او د اجازت اخیستلو دریم یوزیج و. صحیح شو؟ دا ویډیو دوباره تاسو لږ وګورئ که چېرته پرې پوهېږئ نه چې دا یوزیج تاسو دې وګورئ چې دا کم کم ځای کې can استعمالیږي. منګه مثبت جملې ویلي can په درې ځایونو کې استعمالیږي هغه موږ هم ویلي. اوس چې دی can منفي جمله څنګه جوړېږي منفي جمله څنګه جوړېږي ټول نه وړاندې I we you دی یعنی سبجیکټ پروناون چې کوم موږ ورته وایو پروناونز یا ناون هغه به شي بیا پلس cannot صحیح شو پلس cannot په ولګې بیا پلس جمله باقی مانده چې نور هر شی راځي که هغې کې ورب راځي که هغې کې نوره جمله راځي
ورب اصل کې راځي نه بعد او نور باقی مانده جمله in rest of the sentence. مثال Ali cannot play cricket. Ali cannot play cricket. Ali کرکټ نشي کولی. Ali cannot play cricket. Ali کرکټ نشي کولی. دلته موږ ته څه شو؟ دا توان نه لري، دا قابلیت نه لري چې هغه کرکټ وکړي. یعنی هغه کې بیخي دا صلاحیت نشته دی چې هغه کرکټ وکړي. صحیح شو؟ دا منفي جمله ده. دویم We can't drive a car. We can't drive a car. موږ موټر نشو چلولی. ګوره لومړی جمله کې او دویمه کې یو کمی can not لګولې دی او بل کې can't. دا اصل کې can't pronounce کیږي. صحیح شو؟ نو دا موږ can not هم ویلی شو، خو که داسې راشي نو can't ورته ویل کیږي. دواړه منفي معنا ورکوي، یعنی can not معنا ورکوي. دریم You cannot cook. You cannot cook. ته پخلی نشي کولی. ته پخلی نشي کولی. د دریم cannot ته وګورئ دا ټول یو ځای دی. دا هم یو شی دی. که دې درې واړو کې تاسو هر یو cannot ولګولو نو هغه مشکل نه دی، یعنی صحیح دی. صحیح شو؟ We cannot drive a car. موږ موټر نشو چلولی. دریم کې You cannot cook. ته پخلی نشي کولی. تا کې د صلاحیت نشته چې ته پخلی وکړې. Last one آخري They cannot run fast. They cannot run fast. دوی تیزه منډه نشي وهلی. They cannot run fast. دوی تیزه منډه نشي وهلی. صحیح شو؟ دا څه شو؟ منفي جمله شوه. یعنی cannot سره اول به pronoun لګي یا به noun لګي، بیا به ورپسې cannot، بیا به verb، بیا rest of the sentence باقی مانده جمله. یعنی اوس په دوستانو موږ وایو چې can سره رقم ته سوال کولی شي. صحیح شوه؟ can سره څنګه سوال کوو؟ د ټولو وړاندې به can ته ولګي، اول سر کې به can ولګي، بیا جمع pronoun یا موږ چې د ضمیر وایو یا noun ورته وایو هغه به ولګي. I, we, you, they, he, she یا یو نوم چې راځي دې ټول ته pronoun ویل کیږي او نوم ته noun ویل کیږي. صحیح شو؟ یعنی can نه بعد به موږ دا ولګو، بیا پلس verb به ولګوئ، بیا ورپسې باقی مانده جمله. مثال Can you speak English? Can you speak English? آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شي؟ یا ته انګلیش ویلی شي؟ موږ خلکو نه پوښتنه کوو ته انګلیش ویلی شي. دلته څه شو؟ سوالیه شو. دویم Can he play football? Can he play football? آیا هغه فوټبال کولی شي؟ یا آیا ته فوټبال کولی شي؟ چا نه ته پوښتنه کوي ته فوټبال کوی شي؟ یا هغه فوټبال کوی شي؟ څه شو؟ سوالیه شو. کوېسچن مارک به سره اخر کې ولګوئ. دریم They can swim. They can swim. آیا دوی لامبو وهلی شي؟ They can swim. آیا دوی لامبو وهلی شي؟ پوښتنه شوه. Can she cook? Can she cook? آیا هغه پخلی کولی شي؟ she جلی دپاره استعمالیږي، یعنی can she cook. آیا هغه پخلی کولی شي؟ پخلی باندې پوهیږي. Last one Can Sarah drive a car? Can Sarah drive a car? آیا سارا موټر چلولی شي؟ Can Sarah drive a car? آیا سارا موټر چلولی شي؟ نو موږ چې وکړلو can په مدد سره موږ سوالیه جمله جوړه کړله. موږ منفي مثبت ټولې ویلې او دا سوالیه سره رقم شو. can به یې سر ته راوړي او کوېسچن مارک به اخره کې لګي. چاره جمله د can سره جوړه شوي، صرف can یې سر ته راوړه، نور سوالیه په خپله جوړیږي. نو دوستانو دا و د نن ورځې درس انګلیسي زده کړې کې can usage. تاسو کولی شئ څنګه چې ما مخکې ویلي بیا دوباره ویډیو وګورئ تر څو ښه واضحه پرې پوه شئ. ما لنډ کړو درته، زر مې ویلي چې ویډیو وړه شوه خو ډېر زیات اوږده شوه، او که چا ویډیو کتلې نو ډېرې زیات مننه ورته کوم او امید کوم چې درس هم په کار شوی.